البحر لمزجه. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غیبت هغه اقسام دلته ذکر کوي چې موږ تاسې مخکې په اصطلاح باندې نه و اورېدلي. مشهور خبر خو دا د غیبت د بل چا عیب په خوله بیانول دغه ته غیبت ویل کېږي. ځکه هم هلته چې چا پوښتنه تر وکړه چې که په ده کې و هغه عیب، رسول الله ویلي چې که په ده کې و ته یې بیانوې نو غیبت ده، که نه و بیا خو بهتان ده. اوس هغه غیبت ذکر کېږي چې په پیل سره وي. د یو سړي د تګ عادت ده، مثلا په پښه باندې ګوډ ده د داسې ځي، ته اوس د ده دغه حال نورو ملګریو ته چې ښکاره کوې په لیارې ځې داسې ګوډ ګوډ کېږي، خپله ګوډ نه یې، د هغه د پیل حکایت د هغه د عیب اظهار کوي. یو سړی د وایي هغه ځي مثلا داسې په انډي انډي کېږي، د ده د تک حکایت کوي، خلک په خبره یې په دغه عیب باندې چې څوک یا پورې وخاندي استهزا وکړي. یو څوک ناستي کیفیت یې بې ټیمه وي، چا لمر چې راوخېږي چې ګوري بې ټیمه یې، چا یې سترګو کیفیت یې، چا د خولې کیفیت، چا د خبرو لهجه، ته هغه حکایت کوې، حکایت د بل کوې، په عمل باندې کوې، دا هم غیبت ده. ځکه غیبت هغه شي ته ویل کېږي چې ته پسې شا د یو چا پسې داسې قول یا پیل وکړي چې دی په خبر شي په خفه کېږي. دی موږ تاسې په اصطلاح پیښې چې د بل پیښې کوي، خولې پیښې، دغسې پیښې چې کوي هغه په خبر شي خفه کېږي که نه. نو حضرت پیغمبر علیه السلام یې که ما ته څوک دومره دومره روپۍ راکوي، یعنې ښه ډېره دنیا راکوي، زه به د یو چا حکایت ونه کړم. ولې؟ غیبت راځي، آخرت په خرابېږي. او دوم روایت کې ام المؤمنین دغه روایت نقل کوي بیا چې نبی علیه السلام یې چې ما نه خوشحاله کوي دا خبره چې زه د یو سړي حکایت وکړم ما ته د دومره دنیا څوک راکړي. ام المؤمنین یې ما وویلې یا رسول الله ان صفیه امرأة، لاس یې ورته داسې کړ. د نبی علیه السلام بیبي ده، ام المؤمنین ده، خیبر کې چې ونیول شوه، د حوی ابن احتب د یهودو د سردار لور ده. خو دې داسې هغه په ونه کې کنکۍ وه چې پلانکۍ دا ګورې قول نه وشوه، په لاس باندې اشاره یې وکړه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې لقد مزجت بکلمة لو مزج بها ماء البحر لمزج. تشبیه کې دومره مبالغه راغله، قلب راغی بیخي. لږ شی ډېرو ته ورګډېږي که ډېر لږو ته ورګډېږي. قانون خو دا ده لږ ډېرو ته ورګډېږي. اوس یوه خبره ده، یو دریاب ده، هغه خو دا ده چې دا تا داسې خطرناکه خبر ده که دریاب ته یې ورګډه کړي دریاب به په بې خونده شي. دلته بالعکس داسې خبر دې وکړه که دریاب ورسره ګډ کړي، یعنې دا دومره لویه ده چې تر دریاب نه هم لویه شوه، دومره مبالغې ته اشاره وشوه. داسې خطرناک خبر غیبت یې وکړو که دریاب ورسره ګډ کې، په دریاب به دغه خبر غالبه شي، د دغه بدبویي بدخوندي به په ټول دریاب باندې غالبه شي. ځکه دا په لاس حکایت کول هم غیبت شو. او الغیبتو اشد من الزنا، مخکې موږ تاسې حدیث مبارک ویلی و. نو که په قول باندې د چا قباحت ذکر کوې، که په لاس ورته اشاره کوې، که داسې چې په عمل باندې د هغه خولې پیښې کوې، که د موږ تاسې خلک یو څوک غږېږي دا بل شونډې پسې بوڅوي، نوره خلکو چې ته اوس ده ته وګوره دا هم غږېږي. دا توهین د مسلمان چې ده د خدای پاک په نسبت باندې ډېر لوی ده، عظیمه ګناه ده. او الله یې نه معاف کوي چې تر څو پورې هغه صاحب د حق نه کېنن کې معاف دی، هغه نه معافي ونه غواړي. نو غیبت بالحکایت هم ناروا ده لکه بالقول چې ناروا ده. باب وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال اخبرنا ابن ابي عدي